هاي یار په خېټه مې درد دی ناجوړی ما. هلو خرش پرش نو لږه به دې خوړه که نه که کور پردی و نو خېټه خو دې خپله وه. غلې کېنه وایې څه مې خوړلي دي خو یو 10 ډوډۍ مې وخوړې نو. چرلنډو اولامبا او ایم سوري ایسے گپ لگو مړه خپه نشي. د پمن بچیا خرش پرش دا دې څه پلار پیدا کړی دی؟ دا خو زما د زوی په ځای دی. خیر دی ماشوم دی هسې ګپې در سره ولګو. دا کارډ راغلی ډانس پارټي ده په مردان کې اوس یې خوند وکړه خو خره زه ځان سره تا نه بوزم ته نالایقې د ګانو مقابله ده. دا ته داسې پروفیسر راغلی خرش پرش زه به ځمه زه به پکې دا ګانه ویمه ذره جوم جوم کې او مړه جوم جوم کې. هلو خرش پرش مړه ځم در سره ځم. ته سکول ته ځه. خرش پرش زما ډېر ښکلی اواز دی زه به پکې ګانه وویمه زه خو ستا غلام یم. دی به پکې ګانه ووایي دا دی داسې د کمارسانو زوی راغلی دی. خرش پرش مې بوزه راځه ته. خپه شو. پرېږده خیر دی مړه ماشوم دی کتې کتې راځه چرې بره اوږې ته راوخېږه مړه خپه کېږه ما. خیر دی خرش پرش دې تا ډېر په سر خېجولی دی راپاسه ته ناوخته دی. راځه چې ځو بچې راځه که نه زما پیتی پیتی بچې دی. راځه بچې تا به کور کې پرېږدم ښه. هلو خرش پرش راځه که نه دا وران بوتاړ دې نولې ما ته پته ده چې ته بې خرچې ټانګې ولله زه پیسې ورکوم. راځه خرش پرش پروګرام له روان یو لږ پریکټس ورته کوو ښه. د چا یادونو په ما نری نری سترګې دې مه توروه. ای ته ګلوسانګې داسې ولې بې پروایې زما مینه ولې بې پروایې. خرش پرش ټوخي ته په انګلیش کې څه وایي؟ دا کومه ګانه ده؟ که ته دونه تکړی نو کاغذ او بلپن راولې او په انګلیش کې دا ولیکه. دا به څنګه لیکې؟ نه لیکم بکواس مه کوه. اوهو سم کېنه د خر بچیه ته ګورې نه چې زنانه ده را سره. سم کېنه ګورې. وای لیونې دې کړم ظالمه. چغې مه وه زیر ورسېد خرش پرش. ورکه ډنګه وا دا تور تور ځای ولې ووه ماما اوس یې خوند وکړه. که نه ټانګیوال ماما ته دې خیر وي. خیر دې وی لکه سلام علیکم. دا هغه ځای دی که نه هغه ډانس پارټي چې ده پکې بچا لکه